د سومنات بت څنګه مات شو؟ سلطان محمود غزنوي څرنګه وتوانید چې د سومنات بت مات کړي؟ نو تر پیل موږ سره اوسئ او د نورو تاریخي او معلوماتي ویډیوګانو د لیدلو لپاره د پښتو تاریخ چینل حتما سبسکرایب کړئ. د تاریخ یو ځلانده لمر سلطان محمود غزنوي دی چې د سبکتګین زوی دی او سبکتګین د غزنوي حکومت مؤسس دی کوم چې په 350 کال کې د غزنوي سلطنت تأسیس کېښود. سلطان محمود د پلار د مرګ او د هغه ورور د څه وخت سلطنت وروسته د غزنوي حکومت سلطان وټاکل شو. سلطان محمود غزنوي ډیر متقي، عادل او مجاهد سلطان تیر شوی دی چې په اسلامي تاریخ کې په بدشکن، سلطان عادل، ناصر الحق، سلطان غازی او فاتح هند باندې یاد شوی دی. د ده په باره کې راځي چې د ژوند اکثره حصه یې د آس پر شا یعنې جهاد په سفرونو کې تېره کړې ده. سلطان محمود په کال 392 څخه تر 414 کې څو ځله هند ته د جهاد لپاره تللی دی. کله یې چې د سومنات د فتح اراده وکړه نو د لویې پکتیا یعنې د خوست، پکتیا او پکتیکا په لار د کرامې ټالهنګو چې اوس د ګاونډي هېواد پاکستان سیمه بلل کېږي په دغو سیمو لار کله چې هند ته ورسېد په لاره یې واړه واړه د هندوانو عبادت ځایونه فتح او بتان مات کړل. ان تر سومنات پورې دغه کار وکړ. کله چې سومنات ته ورسېد نو له یو لوی او سخت جنګ وروسته یې هر طرف لوی او واړه بتان مات کړل. حتی چې تر هغې کمرې ورسېد چې د سومنات بت پکې درېدلی و، خو درېدل یې څه عجیبه و چې په یو لویه کمره کې په هوایي شکل ولاړ و. نه لاندې او نه پاسه، نه ښي او نه چپ، نه مخکې او نه وروسته یې کوم ستن یا تار لرلو، بلکې په هوا کې ولاړ و. نو کله چې محمود غزنوي رحمه الله او د هغه لښکر دوی دغه منظر ولید، هک پک ودرېدل چې ګوري د سومنات پنډتان چې کوم خادمان عبادت کوونکي وراغلل. سلطان محمود ته لاس پر پښو ور پرېوتل چې څومره مال او جواهرات غواړئ تیار یو، خو دغه د سومنات بت مه ماتوئ. سلطان محمود غزنوي ورته وویل موږ مشوره کوو. بس ټول امیران قومندانان یې راټول کړل، د مشورې په خاطر چای ماتول غوره کړل او ځینې وویل مال جواهر غوره دي، ځکه ویل چې موږ به نور د جهاد کارونه پرې وکړو. مجلس ختم شو. سلطان محمود غزنوي رحمه الله لږې شېبې د سکون په خاطر ویده شو چې ګوري په خوب کې دوه فرشتې راغلې او سلطان محمود غزنوي لاسو نیولی د جهنم پر لور روان کړ. په دغه وخت کې یو بله فرشته راغله، د دوو فرشتو ته وایي چې دغه ولې جهنم ته غورځوئ؟ دا خو بت شکن دی. نو فرشتو جواب ورکړ چې دغه بت فروش دی. نو له خوبه د پاڅېدو سره د سومنات بت د ماتولو په تکر لاړ. ګوري چې هلته له بت ګوتې ماتې کړي، لاس را مات کړي، بت هماغه شان ولاړ دی. حیران دی چې اوس څه وکړي. اخر یو پنډت راغی، ویل چې دغه بت هم مقناطیسي دی، 4 طرفه یې مقناطیس دی، نو له هر طرفه یې وزن برابر دی، نو ځکه په منځ کې ولاړ دی، په یو طرف هم زور نشي کولی. بس په همدې چل د غورځېدو لار برابر کړه چې د یو طرف دیوال یې مات کړ، نو بت هم په خپله راولوېد او منځ کې یې خېټه مکمله له جواهرو ډکه وه. بس مال او جواهر هم په پوره توګه غنیمت ورته میلاو شول او بت هم مات شو. نو له هغه ورځې سلطان محمود غزنوي په بت شکن سره یادېږي چې په ویاړونو کې تر ټولو لوی ویاړ هم همدغه بلل کېږي. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ او د داسې نورو تاریخي او معلوماتي ویډیوګانو د لیدلو لپاره د پښتو تاریخ چینل سبسکرایب کړئ.